دې د حالاتو ناکردو په چا کې څه پاتې کړو؟ دې د حالاتو ناکردو په چا کې څه پاتې کړو؟ هر ورځ غم دی جړېدو په چا کې څه پاتې کړو؟ او دې د بارودو تجربو په چا کې څه پاتې کړو؟ او غمونو دل کړو اسویلو په چا کې څه پاتې کړو؟ نو په دې محفل کې د حالاتو ګواهان ناستي، دا مخامخ چې کوم ښاغلي مشران ناستي، او یا چې مې مخکې د بسرو شان ځوانان ناستي، او یا مخامخ کراته هر څومره پوهان ناستي، نو په جړاګانو مو د سترګو نه نظر تلی دی، په جړاګانو مو د سترګو نه نظر تلی دی، او د سر د خلکو د دستاره سره سر تلی دی. او د چا نه پلار، د چا نه زوی، د چا دلبر تلی دی، او د پښتنې پیغلې د سر نه مې څادر تلی دی. نو دلته خو هر ظالم فریب کړی دوکه ورکړی، دلته خو هر ظالم فریب کړی دوکه ورکړی، او چالبازو خلکو په ګندونو کې غوپه ورکړی، او پردو په پټه ورکوله خپل ښکاره ورکړی. خو موږ همیش قام له د امن فلسفه ورکړی. نو چې د لیلا لیونی نشي نو مجنون پسه شو، چې د لیلا لیونی نشي نو مجنون پسه شو، چې پښتو وایي پښتو نه کوي پښتون پسه شو. او د ښه او بد تمیز چې ونه کړي قانون پسه شو، او حیران په دې یم چې دا پوهه خلک ړون پسه شو. نو د دې وطن محافظان څوک دشمنان څوک دي؟ د دې وطن محافظان څوک دشمنان څوک دي؟ او د دې وطن خیرخواهان څوک دي؟ غداران څوک دي؟ او د دې وطن مالکان څوک دي؟ واکداران څوک دي؟ په اتفاق خلک د خپل وطن نه اور وژني، په اتفاق خلک د خپل وطن نه اور وژني، خو دلته د غیر په اشارو رور پاسي رور وژني. او یو دی په تور وژني نو بل دی په پیغور وژني، او داسې ناسازې په والله د زړګي زور وژني. نو دشمن ته ستاسو د آهونو تکلیف چرته رسی؟ د خلکو عقل به د پوندو نه څنګ سرته رسی؟ او د زړه د تاو نه چې تپ پورته شي نظر ته رسی، او ظالم دی واوري هر فریاد د الله در ته رسی. نو ستانه اعتبار اخلي اختیار اخلي دوکه خرڅېږي، ستانه اعتبار اخلي اختیار اخلي دوکه خرڅېږي. او افسوس افسوس چې مسلمان نن په پیسه خرڅېږي، او څوک د قصاب په تله سپک شي، څوک درانه خرڅېږي، او خدایا تر څو به قربانوله پښتانه خرڅېږي. نو راځئ په دې پیکه ماحول کې خوشحالي پیدا کړو، راځئ په دې پیکه ماحول کې خوشحالي پیدا کړو، راځئ په دې سپیره خزان کې پسرلي پیدا کړو، او راځئ د یو بل سره مینه مثالي پیدا کړو، او راځئ نفرت د زړونو لر کړو ورورولي پیدا کړو. نو خلک ازغي کری بدله کې سره ګلونه اخلي، او موږ چې ګل وکړو ازغي مخکې ساهونه اخلي. نو د وخت واکداره نور دی خلکو له ژوندون پکار دی، او د زور قانون هړو قانون نه دی قانون پکار دی. نو خوله مې چاړی شي چې د وخت سوال له جواب راشي، خوله مې چاړی شي چې د وخت سوال له جواب راشي، خو خورشید یقین لري یو ورځ به انقلاب راشي. ډېره مننه مشال صاحب، ډېره مننه. ډېر ښه، ډېر ښکلی نظم و. دې سره خپل کوربه حضرت علي مشال سره د همکارانو ملګرو ډاکټر حیدر داود او حسین علي د تر بلې خپرونې پورې اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.